أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون چی خرچ کئی اموالهم خپل مالون في سبيل الله فلارد اللہ تعالی کی کمثل حبت پمثل دا غدانی دے انبتتو چی رازر غنکڑی 7 سنابلا ووگی في كل سنبلت پہر وگی کی 100 حبت سلدانی والله اللہ تعالی یضاعف دوچن کئی زیادی لمن هغ چاہتا یشاء چل تعالی ورتو غواړي نو چل تعالی چاہتا غواړي نو لګ عمل ولا پډیر باندې قبلې پسو سوچند باندې الله تعالی ثواب ورکړي والله الله تعالی واسع پراخ ده د سکمه وسر نشته ده علیم الله تعالی په ده چې بسمره مقدار باندې چاہتا ورکی د دې ثوابونو او د دې نعمتونو الذين كسان ينفقون چی خرچ گئی اموالهم فالمالون في سبيل الله فالارض الله تعالی کی ثم لا يتبعون بیان ورپسې گئی ما انفقوا په سپسې چې دوی خرچ کړي دي منن زباتنا ولا اذن او نه تکلیف والا خبري لهم د دوی د پار اجرهم بدل د دوی د عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف النبي ير عليهم پدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غم جن کیږي قول معروف وینا خیستا او د شریعت مطابق و مغفرت نو کلمه د بخنی خیر دا ډیر وردا من صدقه د هغه صدقینا يتبعها چې ورپسې کیږي باغی پسې اذن تکلیف والا خبري والله الله تعالی غنی بحاجت ده د چا صدقو ته حاجت نشته ده حلیم الله تعالی صبرنا کده بردبار ده یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې ایمان راوړی ده لا تبطلوا مباطل ویتاسو صدقاتکم خپل صدقې بالمن پزباتن باندې والاذى او په تکلیف والا خبرو باندې کلذي پشان د هغه سړی ينفقو چې خرج کوي ماله خپل مال رئاء الناس د پاره د ځان خودلو خلقتا ولا يؤمن بالله ایمان نروړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ ورستنی باندې فمثله مثال د مثل صفوان په مثال د هغه کانی دی علیه چې پاغه باندې تراب خاوروي فاصوابه ورسیگی دی کانیتا او دی خاورتا وابل بارانو او وابل ولکی تیز باران تا فترکهو او دا باران پریگ دی کانی لرسولدن هموار او صفا چې کم خاور پی پرتین او خاور ختم شي لا يقدرون دوی بقدرت نلري على شيء د هیڅ سيزو مما دا سن کسبو چې دوی خرچ کړي دی دوی کړي دی په دنیا کې والله الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين توفيق هدایت نور کوي قوم کافر ته ومثل الذين مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې دوی خرچ کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو د خوشالۍ د الله تعالی وتثبيتا من انفسهم او د وجد هغه یقین چې هغه د دوی پزلونو کې موجود ده چې الله تعالی به دوی له اجر او ثواب ورکړي کما مثل جنت بمثل د هغه باغ ده بربوتين چې پچوتا زمکه باندې ده اصحابها چې ورسیږي دي توابل تیز باران فاتت اكلها نور کیدا بخپل پیداوار ضعفین دو چندو فإن لم يصبها کچرت ونرسیږي دي باغ توابل تیز باران فتول النبیا نری بارانو او پشم او پرخدا غید پارا پورا دا والله الله تعالی بما غسل را تعملون چې تاسو کوي بصیر لدن کې ده آیا ودو آیا خوخوی احدکم یوتن پتاسو کی ان تکون له جنتون چې شدا غد پارا یو باغو من نخیل د کجور و اعناب نو د انګورو تجری بهیږي من تحتها لاندې د ونو د دین الانهار ولی له د پارا فيها بدی باغ کې من کل الثمرات د هر قسم میوونی واصابه رسید لید تال کی برو بډاواله وله د پارا ذریه بچوی ضعفاء کمزور یعنی ماشومان وی فاصابها ورسیږي دی باخت اعصار تیز سلی
فيه چې بدی سلی کی نار نوري فاحترقت او دا ور وسیزی دی باغ لرا دا سړی بیا بسکه په دغه وخت کې نه دا په تشه ډاګه باندې پاتې شي هم دغه شان یو سړی دی او هغه خلکو تر ځان خودلو د پاره خرچه کوي او د الله تعالی د خوشحالۍ د پاره د خرچه نه کوي د انفاق فی سبیل الله کوي او غرض دی چې خلق ما تخوي د قیامت پر ورځ باندې بدغه سړی هم دغه شان پډاګه پاتې شي او ثواب ورته په دې خرچه باندې میلاو نشي کذالک هم دغرنګ یبین الله بیان الله تعالی لكم الآیات تاسو ته علامه او تاسو ته دلایل لعلکم د دې د پاره تفکرون چې تاسو سوچ او فکر وکړئ